محترم زرلخت حبیب څخه هیله کوم چې راسي او خپل شعر یا خبرې موږ ته عرض کړي. زرلخت د مشرانو، اديبانو، شاعرانو او ټولو فرهنگيانو په اجازه زه په سویډن کې د دوستي فرهنګي ټولنې په خاصه د محترم غمخور صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې دا پرتمینه غونډه یې د پښتو ژبې ځوانو شاعرانو، ادیبانو او فرهنګیانو په ویاړ جوړه کړې ده. دا لومړی ځل ده چې دا په نړیواله کچه کې دا داسې یوه غونډه جوړه شوې ده او د فرهنګیانو نوي نسل ته دومره پاملرنه کیږي. بیا هم د دوی نه ډېره زیاته مننه کوم. زما خبرې یا زما دا شی مې چې لیکلي دي دا مقاله نه ده، کومه ادبي ټوټه هم نه ده، شعر هم نه ده، خو زما د زړه خواله دي چې ما وغوښتل تاسو سره یې شریک کړم. زما سفر د پښتو د ادب او شعر کاروان سره ډېر نوی دی. زه شاعره نه یم، خو ځان د شاعرانو غږ ګڼم، دا ځکه چې د دوی شعرونو زما د ژوند د رڼایي او مینې سبب دي. زه د دوی پوروړې یم. څو کاله پخوا مې د جهاني صاحب یو شعر په انټرنټ کې په یو پاڼې کې ولوسته. همدې شعر زما ژوند ته بل رنګ راکړ او بیا زما مینه پښتو ادب او شعر ته بې حسابه شوه. د کتابونو په پیدا کولو مې پیل وکړ، د پښتو وپاڼې مې پیدا کړې او د دوستانو نه مې مرسته وغوښتله او خپله دنیاګۍ مې د شعر په مقدسو تورو ښایسته کړه. رحمان بابا او ملنګ جان نه مې د انسانیت او د وطن مینه زده کړه او د غني خان او لایق نه سپینې خبرې. کله کله غواړم دا سپېڅلې تورې په جګ آواز او په چیغو چیغو ولولم او دا نعمت د ټولې دنیا سره شریک کړم. د کاروان صاحب شعر چیرته یې هندارې بې تصویره یم، راشه چې بې خوبه بې تعبیره یم. د زړه سکون مې شو او د جهاني صاحب کلام راته خپل ښکارېده. پناه ته له ناکامه توپانو راوړې یم، ملګرو دې محفل ته زلزلو راوړې یم. او بیا مې د ارواښاد ننګیال صاحب شعر سره عجیبه اړیکه پیدا کړه. پاڼې راورژېدې، څانګې بربنډې شولې، کفن د سپینو واورو واغوسته، د ځمکې ادې کنګل زمونږ په ویالو کې د اوبو له ستوني ساه واخیسته او ځواني مرګ شول د سیندونو کبان. نو ای هیلۍ خورې وزرونه پرانیزه ورځه، دغه ماحول ګرانې دا ستا د اوسېدلو کله دی. د ان شعر چې دوی همدلته ناست دي، ډېره خوشحاله شوم په لیدو مو. د ان شعر یو بل ځانګړی څراغ زما په زړګي کې بل کړ او د هغه خفګان خپل ګڼم. نور مې د زړه دروازې وتړلې د دې ملت د ټولو خلکو پر مخ. نور څوک د زړه په کور کې نه ساتمه، نور څوک د زړه په کور کې نه ساتمه، نور نو د دې د کلي له دې ډېرو ښکلو د زړګي تخته غمي نه جوړوم. سارا بیاباني لارښوده شوه راته، ستا په مینه کې مې زړه په چاودون راغی، ستا په مینه کې مې زړه په چاودون راغی. خوب وطنه په تا څنګه ګردون راغی. د طوفاني صاحب شعرونو زما مینه د شعر دنیا ته دوه چنده کړه او زړه مې له هیلو ډک کړ. ستا د سترګو سپارو کې مې لوستلي د تلپاتې خوږې مینې آیتونه. څه پروا ده که لمنځونه مې قضا کړل یا مې شونډې ستا په ذکر ستړې نه شوې. د خپل زړه مسجد سپېڅلی درته ساتم،
بلوم پکې د اوښکو څراغونه. داسې ډېر ځوان شاعران او فرهنګیان شته چې د نومونو اخیستل یې د دې غونډې له حوصلې نه بهر دي. د پښتو شعر او ادب ته ډېر صادقانه خدمت کوي او دوی د مینې او سولې قاصدان دي. حق یې پر موږ ډېر دی. زه بیا هم په سویډن کې د دوستي فرهنګي ټولنې نه په مننه خپلې خبرې همدلته ختموم. تاسو ټولو ته کامیابي او سوکالي غواړم. مننه.